سلامونه درنو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ پاس دی. درنو لیدونکو، نن په دې باره کې درته ویډیو لرم چې څنګه کولی شئ خپل فیسبوک آی ډي پروفیشنل موډ ته واړوئ. یعنې زیاتره دوستانو زموږ نه دا پوښتنه کړې وه چې زموږ فیسبوک آی ډي پروفیشنل موډ ته نه وړي. زه به دې طریقه هم تاسو ته زه په ویډیو کې ښیم چې کوم سیټینګونه به اول تاسو کوئ که چېرته تاسو ته پروفیشنل موډ آپشن په آی ډي باندې نه درکوي. زه به تاسو ته ټول معلومات درکوم. اول به تاسو خپل فیسبوک کې دا سیټینګونه وکړئ، هغې نه بعد تاسو کولی شئ چې خپل آی ډي پروفیشنل موډ ته واړوئ. نو دوستانو په تمه ونه پرېږدم، راځئ چې ویډیو شروع کړو. ویډیو پیلوو. د ویډیو د شروع کېدو لپاره به اول تاسو راشئ خپل فیسبوک ته. فیسبوک باندې چې تاسو کله کلیک وکړو، دا وګورئ دا آی ډي ده. زه غواړم چې دې باندې پروفیشنل موډ آن کړم، خو زیاتره دوستان زموږ وایي چې موږ ته دا وګورئ په دې درې ټکو چې تاسو کله کلیک وکړئ، دا ګورئ ستاسو پروفایل دی، اډ سټوري، ایډیټ پروفایل لري، څنګ کې دا درې ټکي دي. په دې چې تاسو کله کلیک وکړئ، ګورئ د اخر کې ما ګوره ماته ښکاري د سرچ نه لاندې ټرن آن پروفیشنل موډ. اکثره زموږ داسې هیوادوال دي یا دوستان دي وایي چې موږ ته دلته د ټرن آن پروفیشنل موډ دا موږ ته دلته نه شو کوي. نو دا موږ فیسبوک کې کوم سیټینګ وکړو چې دا دلته موږ ته شو شي. نو تاسو به راشئ خپل د فیسبوک سیټینګ ته. سیټینګ ته چې تاسو کله راغلی، په دې سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. تاسو چې کله خپل فیسبوک سیټینګ ته راغلی، ګوره دلته یوه لیکلي پروفایل سیټینګ، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې مو چې کله کلیک وکړو، ګوره اول آپشن دی پرایویسي. په پرایویسي به کلیک وکړئ. په پرایویسي مو چې کله کلیک وکړو، لاندې به تاسو راشئ. ګوره دلته لیکلي هو کن سینډ یو فرینډ ریکویسټس، دلته به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. په دې چې تاسو درنو لیدونکو کله کلیک وکړو، ګوره دلته یې پاس لیکلي ایوری ون، لاندې دی فرینډس آف فرینډس. که ستاسو چېرته دا آپشن په ایوری ون کې وي، نو دا آپشن تاسو فرینډس آف فرینډس کوي. ګوره ما په فرینډس آف فرینډس کې پرېښی، نو هلته ماته پروفیشنل موډ آپشن آن کوي. بس دغه یو سیټینګ دی، دغه به تاسو وکئ. دا چې کله آن کړو، تاسو به دې نه بیرته بیک لاړ شئ. ګوره پاس یې لیکلي دي، دې نه پاس هو کن سی د پیپل پیج اینډ لیسټس یو فالو. په دې چې تاسو کله کلیک وکړئ، نو دا به تاسو څنګه وکئ، فرینډس ته به یې واړوئ. لاندې د آن لیمیت ته به یې نه اړوئ او دا سپیسیفکس فرینډس دې ته به هم نه اړوئ. فرینډس چې لیکلي، که دا ستاسو چېرته پبلیک وي، دا به هم فرینډس ته واړوئ. فرینډس ته چې تاسو کله واړو، تاسو به بیرته لاړ شئ خپل پروفایل ته. په پروفایل باندې به مو کلیک وکئ. تاسو چې کله کلیک وکړو، نو د هغې نه بعد به تاسو ته دلته په فیسبوک باندې پروفیشنل موډ آن شوی وي. یعنې هغه کوم آپشن چې ماته دلته ښکاري په دې خپل فیسبوک کې، هغه به تاسو ته هم آن شوی وي. نو زه اوس راځم په همدې 3 ډاټ باندې کلیک کوم. ګوره اخر کې لیکلي ټرن آن پروفیشنل موډ، په دې باندې کلیک کوم. په دې مې چې کله کلیک وکړو، ګوره دلته ماته راځي ټرن آن. زه وایم چې ټرن آن یې کړم. زما په فیسبوک باندې اوس پروفیشنل موډ آن شو. زه ګورم چې آن شوی او که نه. زه بل ته راشم، یو ریفرش به وکړم. دا وګورئ درنو لیدونکو، زما په پروفایل باندې ولیکل سکسیس، یور پروفایل ناو هاز پروفیشنل موډ ټرن اټ آن. زما په فیسبوک باندې به اوس پروفیشنل موډ آن شوی وي. تاسو لیدلی شئ، وګورئ زما فیسبوک بالکل پروفیشنل موډ ته واوښت. دا وګورئ په دې 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ. واز باندې زه کلیک کوم، خپل فیسبوک ګورم اوس. دا وګورئ درنو لیدونکو، زما فیسبوک بالکل پروفیشنل موډ ته واوښت. 4800 فالوورز او څوک مې نه دي فالوینګ کړي. ما فالو کړي خو چاته نه شو کېږي. دا زما هغه آی ډي ده چې پروفیشنل موډ ته واوښته. نو درنو لیدونکو، دا وه طریقه. که چېرته مو زموږ ویډیوګانې خوښیږي، نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې معلوماتي ویډیو پورې ښې چارې، ښه وخت.